آیا هغوی په اسرائیل کې ماشومانو ته د اسلام ضد زده کړې ورکوي؟ آیا یهودیان نور خلک د دویمې درجې انسانان ګڼي؟ پرله پسې راکټونه وتوغول شول او یو څه وخت وروسته برید ودرېد. خلک له خپلو پناه ځایونو راووتل او د خپلو کورونو په لور وتښتېدل. تاسو به باور ونه کړئ چې هغوی داسې منډې وهلې لکه د قیامت شپېلۍ، یعنې سور چې وهل شوی وي. قتل مه کوئ، د ټولو یهودیانو لپاره یو مذهبي حکم دی. خپله هم مذهبه مه وژنئ، مګر تاسو کولی شئ یو مسلمان ووژنئ. تاسو د هغوی پر وینو باندې حق لرئ. په دې ډول هغوی خپله مفکوره د خلکو په لاشعور کې نقش کوي. آیا د اسلام منلو وړاندې تاسو کوم شکونه لرل؟ له اسلام منلو وړاندې زما په ذهن کې هیڅ مذهب نه و. زه یې په بل ډول بیانولی شم، که څه هم شاید لږ خندونکی ښکاره شي. هر کله به چې له کوره وتلم ما به ویل دا نمبرونه وشمېره. ما ځینې خرافاتي دودونه جوړ کړي وو، لکه د اووم نمبر کېکاږل. ما نور خدایان منلي وو. انسان په فطري ډول یو خدای یا سرپرست اړتیا لري. ځکه زه نه پوهېدم چې اسلام څه دی. ما یوازې غوښتل ځان په یو ډول وژغورم. یو چا د آیت الکرسي تلاوت وکړ او ما د آیتونو شمېر وشمېره. د وخت په تېرېدو سره ماته یو څه یادېږي، خو زما حافظه ډېره مبهمه ده. ما له مذهب سره ډېره علاقه نه درلوده. زه په کالج کې وم، 20 یا 21 کلن وم. موږ په آذربایجان کې د خپل پلار په موټر کې کور ته روان وو. په راډیو کې یو سړی و چې امام خمیني نومېده. ما وپوښتل پلارجانه آیا دا یو پیغمبر دی؟ پلار مې وخندل او ویې ویل کوم پیغمبر؟ دا خو یې حتی سیوری هم نشي کېدی. هغه یوازې یو امام دی. بیا ما فکر وکړ چې پیغمبر په اصل کې څه وي؟ یو څوک څنګه پیغمبر کېدای شي؟ ما نور زیات فکر ونه کړ او نه مې ځواب ولټاوه. ما دا خبره هیره کړه، خو دا خبرې مې هیڅ کله په بشپړ ډول یاد نه وتلې. کله چې ما دا پوښتنه وکړه، زه 26 کلن وم. زما په ژوند کې له مذهب سره تړلی هیڅ شی نه و، نه یهودیت او نه عیسویت. ما به ویل زه یهودي یم، که دا زما په ګټه وای. ما به ویل الحمدلله زه مسلمان یم، خو له دې پرته د اسلام په اړه هیڅ نه پوهېدم. د کلمې یعنی شهادت له ویلو وروسته تاسو ته څه ډول احساس درغی؟ زه له خورا زیاتو احساساتو څخه ډک وم. ما لا د مخه د څېړنې له لارې له رسمي کلمې ویلو وړاندې اسلام منلی و. هیڅ چا زه د کلمې ویل ته مجبور نه کړم. کله چې ما د مذهب مطالعه وکړه، پوه شوم چې ما لا پخوا دا حقیقت منلی دی. کله چې ما په رښتیا کلمه وویله، زه پوهېدم چې د دې دقیق معنا څه ده. ما د خپل ایمان د بنسټ لپاره پوره علمي معلومات درلودل. زه په حلالو، حرامو، ایمان، د عبادت په اساساتو او تفسیر پوهېدم. ما دا هر څه په 6 یا 7 میاشتو کې د ډېرې ژورې پلټنې له لارې زده کړل. کله چې ما کلمه وویله، زه ډېر خوشحاله او په خورا سرور کې وم. آیا صهیونیستان نور خلک کم او سپک بولي؟ هغوی وایي هر هغه څوک چې له یهودیت پرته بل مذهب پالي یوازې زموږ د خدمت لپاره پیدا شوي دي. د هغوی وژل یا پر هغوی ظلم کول د هغوی لپاره یو ښه کار او د ثواب سبب دی. 2 کاله وړاندې په کوچني اختر کې په غزه کې یو لوی قتل عام وشو. یو افراطي اسرائیلي په تلویزیون کې ویل چې د فلسطیني مسلمانانو وژل ګناه نه ده. تاسو څنګه د مسلمانېدو وروسته پریکړه وکړه؟ ما په جسماني او روحاني لحاظ یو ډیر سخت وخت تیر کړ. ما یو خوندي پناه ځای وموند او دا په حرامو شیانو کې نه وم. هغه څه چې زما روح یې په بشپړ ډول مطمئن کړ، هغه یوازې اسلام و. ما پریکړه وکړه چې د یو ترکي اسلامي عالم خبرې واورم چې هر څه وایي. په دې ډول زه له اسلام او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند او سیرت سره اشنا شوم. ما په یوټیوب کې د هډیسک په کارولو سره خپل مذهب زده کړ. ما له 1.5 میاشتې وروسته د لمانځه پیل وکړ. له 2 میاشتو وروسته ما 15 وخت لمونځ په پابندۍ سره کوو. 1 کال وروسته ما د روژې نیولو پیل وکړ. له کله چې مسلمان شوی یم، زه خوشحاله، بې ویرې او قوي احساس کوم. په اسرائیل کې تر ټولو جدي او اغیزمن ښوونکی تلویزیون دی. زه د درواغو او پروپاګند له امله د اسرائیل تلویزیون نشم کتلی. هره جمله چې د فلسطیني ترهګرو له یادونې خالي نه وي. هغوی هڅه کوي دا منفي فکرونه د خلکو په لاشعور کې ځای پر ځای کړي. که یو فلسطیني د خپل هیواد لپاره جګړه وکړي، هغه ترهګر بلل کیږي. خو که تاسو یو ماشوم ووژنئ، نو بیا ورته صهیونیزم د هیواد ژغورنه وایي. بیت المقدس یعنی یروشلم د اسرائیل لپاره تر ټولو مهمه موضوع ده. دا د صهیونیزم لومړی او تر ټولو لوی خوب دی. هغوی د سلیمان علیه السلام د معبد یعنی هیکل سلیمانی لپاره د جړه په دیوال کې ژاړي. د هغوی عقیده دا ده چې کله دا معبد جوړ شي، هغوی به پر ټوله نړۍ واکمني کوي. له همدې امله بیت المقدس د هغوی لپاره ډیر حیاتي او مهم دی. په اسرائیل کې له ډیرو ستونزو وروسته زه ترکیې ته ولاړم. ما په ترکیه کې د اسلام د ډیر لوړ او سوچه معیار تمه درلوده. کله چې زه هلته ورسېدم، نو په رښتیا حیران شوم او یو ټکان مې وخوړ. اذانونه کیږي، خو جوماتونه خالي دي. کله چې خلک زما په لمانځه پورې خاندي یا ملنډې وهي، زه دردېږم. په اسرائیل
کې به زما ملګرو ویل لاړ شه لمونځ وکړه موږ به پارسلونه ورسو خو دلته ځینې خلک وایي ته ډېر اوږد لمونځ کوې بس دی نور هغوی وایي موږ مسلمانان یو خو غواړي دیني مدرسې او ادارې بندې کړي که موږ قرآن او سنتو ته لاس ونه نیسو موږ به په درواغجنو کتابونو پسې ورک شو که موږ سمه لاره ومومو نو انشاءالله نجات به ترلاسه کړو الله تعالی دې پر تاسو ټولو رحم وکړي او ستاسو په کار کې برکت واچوي السلام علیکم